درنو لیدونکو موږ دلته حاضر یو ورځو دلته له ځینو دکاندارانو سره به په دې تړاو خبرې وکړو چې څو ډوله عینکې شتون لري. موږ نو عینکې رقم لرو، هم طبیعي دي، هم آفتابي دي، هم نمره‌ای دي. دا مې یوه بهانه درته کوي یعنې بهانه لاسه مې ولیده چې دا ماته شوه. سلامونه هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وئ. د مالان میډیا ډېرو قدرمنو لیدونکو دغه ځانګړی راپور چې تاسو ته وړاندې کیږي، په دې راپور کې به تاسو ته د عینکو په اړه معلومات وړاندې شي. تاسو کولی شئ دغه زموږ راپور له مالان میډیا یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه وګورئ. کولی شئ د مالان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کړئ. نو درنو لیدونکو موږ دلته حاضر یو ورځو دلته له ځینو دکاندارانو سره به په دې تړاو خبرې وکړو چې څو ډوله عینکې شتون لري او د عینکو په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. نو موږ راغلي یو دوی سره به مستقیم خبرې وکړو. زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ دلته حاضر شوي له استاد سره به خبرې وکړو، د عینکو په تړاو به موږ سره معلومات راکړي. ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه، په لومړي کې خپل ځان معرفي کړئ او د عینکو په تړاو داسې تفصیل سره تاسو معلومات موږ ته وړاندې کړئ. السلام علیکم تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته. دا د ارګانیک فروشي دکان ده، زه احمد سیارم د دې کارمند. او دا موږ نو عینکې رقم لرو، هم طبیعي دي، هم آفتابي دي، هم نمره‌ای دي. نو دا په مختلف بخشو کې جوړیږي. نمره وغواړئ نمره جوړیږي، ساده وغواړئ ساده عینکې جوړیږي. نو هغه د هر چا خپل خوښه ده چې څه رقم عینکې جوړوي. بعضې خلک معاینات ځان سره راوړي، دلته معاینات موجود دي ورسره، د هغې د مخې نه ورته جوړوو. بعضې څه معاینات نه لري، دلته موږ ډاکټر لرو، کمپیوټر لرو، معاینات ورته کوو او عینکې ورته جوړوو. تاسو د معاینات خبره وکړه، که د معاینات په اړه معلومات راکړئ، مثلا په کومه طریقه تاسو معاینات ترسره کوئ، که په دې اړه لیدونکو ته معلومات ورکړئ. معاینات خو د ټکنیشن مربوط کیږي. ټکنیشن فقط د سترګو فوکس او نمره معلوموي او بعضې نیم دا جزئي اساسیتونه معلوموي چې بلو لایټ نه سړي ته اساسیات ایجادیږي، لکه کمپیوټر، موبایل او داسې نور د بلو لایټ وسایل چې سړی روزمره ورسره کار لري، هغې نه اساسیات ایجادیږي او د هغې دپاره سیفټي عینکې وي. او بیا بعضې وخت سترګې اساسیات زیاتیږي، نمرې باندې تبدیلیږي. نو د ټکنیشن د طریقې نه موږ نمره تثبیتوو په کمپیوټر، بیا بعد له هغې نه ورته هماغه نمره عینکه ارائه کوو. ډېر مننه. د فریمو په اړه کې معلومات راکړئ او د ښیښو په اړه، مثلا څو ډوله فریمونه لرئ او مشتریان مو کوم ډول خوښوي، که په دې اړه معلومات لیدونکو ته وړاندې کړئ. فریمونه خو ورور عموما په دوه کټګوري تقسیم شوي دي، فلزي او پلاستیکي. او شیپونه ډیزاینونه پکې مختلف دي، همدغه رقم مختلف کمپنیانې دي، مختلف مارکونه دي سره واردېږي. نو او شیشې هم په دوه کټګوري تقسیم دي، پلاستیک ده او شیشه ده. نو شیشه کې عمره زیات کیفیتونه نشته، فقط اتومات سپینې شیشې لري. اتومات یو خاصیت لري چې نور ته رنګه کیږي، سوري ته بیرته سپینېږي او سپینې دایم سپینې 24 ساعت کې. او پلاستیک هم همدغه دوه کیفیته لري، هم اتومات دي هم سپینې. بیا پلاستیک کې څو نور کیفیتونه چې اضافه دي، هغه داسې دي چې د بلو لایټ د شعاع د ضد مشخص عینکې دي چې بعضې خلک کمپیوټر موبایل زیات کاروي روزمره کې، نو هغې دپاره ډېر استفاده کېږي. او اتومات عموما د نور دپاره، د سوري دپاره دوه حالته دي، په همغه حالتو کې استفاده کېږي. کولی شئ موږ ته د فریمونو نمونه دلته وښیئ چې څو ډوله عینکې لرئ، ځکه لیدونکو ته که دلته وګورئ شیپونه زیات لرو موږ، چارپنج، ګول، هر رقم شیپونه او ډیزاینونه لرو. نو دا د ګول کټګوري داسې بخشونه پلاستیکي کې دا رقم راځي، دا یې اوسپنه‌ایي کې دي. نو دغه شیپونه مختلفه ډیزاینونه دي. فرض مثال داسې یو عینکه ده، دا اول مشتری چې راځي یو فریم خوښوي. ښه، یعنې دا په اول درجه کې باید فریم خوښوي. فریم هغه خپل کوم سایز څه غواړي، کوم شیپ څه غواړي. د دې فریم په اړه که معلومات د دې فریم قیمت څو دی او کیفیت یې څنګه دی؟ دا فریم خو چینایي فریمونه دي، چینایي لوکال سټاک ورته وایي. قیمت یې 450 افغانۍ ده او چینایي کمپنۍ دي.
نو دې کې نور کوالټیانې کیفیتونه مختلفه راځي همداسې چې شیفونه یې فرق کوي کیفیتونه یې فرق کوي دې کې که دا چیرې اوریجنال شي یا داسې پورته کمپنیانو کې سي مارک والا یې فرض مثال لیبن یا پراډا داسې نور د عینک مارکونه چې دي نو دا فی فریم 2500 افغانۍ ته رسیږي او لوکال فریمونه ارزانه راځي عموما که فلزي کې واخلئ او که پلاستیکي کې واخلئ د ښیښو په اړه کې معلومات راکوي مثلا څو ډوله د خپله ښیښې عادي فریم ده دا خو د کتلاک څه پکې راځي دا د کمپنۍ مارکیټینګ دپاره راځي چې د فریم خپل دا نوم مشخصات دغه کوم سایز کې چې دا جوړ شوی ده دغه پکې راځي چې د دې د مخې نه دوباره کوم طبیعي شیشه موږ ورته واچوو یا الماري شیشه ورته واچوو دا وګوره خپل د فریم کوډینګ ده او دغه د سیریل نمبر ده چې دا په دومره سایز کې مکمل جوړ شوی ده نو پاتې شوه د شیشو معلومات شیشې داسې یو شی دی که دې ته تاسو چېرته عادي شیشه ور واچوئ فرض مثال محافظتي شیشه چې نمره 6 ونه لري 300 افغانۍ قیمت کیږي او همدغه کیفیت کې بیرته پلاستیک کې واچوئ نو پلاستیک حدودا د 1500 روپۍ نه شروع کیږي تر 1200 روپۍ پورې بهترین کیفیتونه دي د شیشو په اړه کې معلومات راکوي مثلا شیشې لومړی کې خو په دې اندازه نه وي جوړې تاسو ورته څنګه پرې کوئ په دې اندازې څنګه جوړوئ د دې شیشې خو مکمل قطر دایره پوره راځي 80 ملي متره راځي نو دغه کتلاک چې کوم کمپنۍ ورسره دې سره رالیږي دغه کتلاک په مطابق دا پی ډي مرکزیت د شیشې تعینېږي بعد له هغې نه دا شیشه بروش کیږي پالش کیږي بیا دې کې ځای په ځای کیږي عیارېږي که شیشه وي که پلاستیک وي کارکار د دواړه یو رقم ده فقط پلاستیک د شیشې سره تفاوت یې دومره ده چې پلاستیک ته پالش ورکوو د پالش ماشین یو علیحده بخش لري او شیشه نه لري دغومره فرق دی د دواړو او د مشتریانو په اړه که معلومات راکړئ مثلا د کومه کټګورۍ ځوانان سپین کوم کسان ډېر درته راځي او د عینکو فرمایش درکوي سپین ږیري حتما د سترګو مشکل لري ځوانان که ځینې وښیو شاید ځینې کسان داسې ځوانانو کې پیدا شي د سټایل په خاطر ځینې عینکې خوښې کړي که په دې اړه معلومات راکړئ لیدونکو ته دا عموما راتګ د مشتریانو یا اخیستل د عینک عموما ټولو سطح کې لرو د ځوانانو سطح کې هم عینکې لرو مراجعین لرو د سپین ږیرو سطح کې هم خو هغه نسبت د تقاضا د سنت چې سنت پورته ځي نو زیاتر د سپین ږیري د نمرې عینکو ته ضرورت پېښېږي فرض مثال یا نزدیکبینه دوربین سترګې چې ضعیفېږي او نور د سټایل د فیشن په باره کې نو د الماري عینکې دي زمونږ دا عموما خلک سټایل دپاره اغوندي او فلحال خو اوس داسې خاص کاروبار هم د عینک لکه مخکې غوندې نه ده څه نا څه تغیرات دې پوښتنې ته راتلم د کار په اړه چې مثلا کار زه دې سره شریک کم درته نو او شکر د خدای ښه ده بیا هم یعنې رقم مراجعین لرو داسې د یو ساعتې نه ده زمونږ چې زه ووایم چې تنها خلک نمرهیي عینکو ته مراجعه کوي یا سیفټي محافظتي د سټایل نه اغوندي صرف نمرهیي اغوندي نه هغسې نه ده هم نمرهیي خلک راځي عینکې په کار وي اخلي هم محافظتي عینکې اخلي هم دا سټایلي د نور دپاره اخلي ځکه خو اوس خو د اوړي موسم ده هوا ګرمه ده نو نور ته د سیفټي یا اتومات عینکې یا د لمري عینکه اغوستل ډېر لازمه ده سړی ورسره ډېر اوسایي ډېر راحته وي نور ته ګرځېدل ډېر اسانه وي سترګې فشار لوړ نه ځي د ګرمۍ او د حساسیتو مخه نیسي نو دا د عینک استفاده کول په هر حالات کې چې د انسان ضرورت شي لازمه ده چې په سترګو کې بهتره ده استاد که د ستاسو د کاروبار په اړه راته ووایئ څومره وخت کې تاسو دغه کاروبار کوئ د عینکو که په دې اړه لیدونکو ته معلومات ورکړئ ولې نه دا د عینکو کاروبار خو زموږ حدودا د دغه کال 15 کاله تقریبا پوره شو د دې دکان او دا کاروبار نو فلحال په کال په کال د ضعیفېدو په حالات کې ده فلحال تاسو دا د ګورئ تاسو چې وخت نه راغلي یاستئ دلته همداسې فرصتي ده داسې یو فرصت ماحول ده نو مخکې له دې نه بیا هم څه نا څه ښه و اوس په مرور زمان څه نه څه د عینکو کاروبار ضعیف شوی ده او مخکې له دې چې و د فروشات د مونږه نظر دې ورځ سره چې ګورو ډېر فرق یې کړی ده ډېره مننه کوم استاد چې حاضر شئ موږ سره مو خبرې وکړئ او لیدونکو ته معلومات ورکړئ ډېره مننه تاسو ته دې پورې راغلی مونږ ته مخ راکړه دا زمونږ غږ هم د نورو خلکو پورې ورسوه او مشکلات هغه کوم کار کوم سکیجول او تقسیم اوقات چې مونږ کاري لرو هغه هم خلکو ته معلومات وړاندې کړو تاسو نه هم ډېره مننه ډېره مننه خیر اوسي درنو لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ د عینکو په اړه به نور معلومات له نورو کسانو نه هم تاسو ته وړاندې شي هغه کسان چې مثلا دوی راځي عینکې اخلي د دې په تړاو به هم معلومات تاسو ته وړاندې شي ځو موږ نورو دوکانو ته له یو شمېر نورو کسانو سره هم خبرې کوو زموږ ملتیا وکړئ
درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې د موږ سره وي. نو موږ دلته یو دکان ته راغلي او د دوی دغه د معاینه خانې په اړه به معلومات راکړو چې دوی دغه د کسانو یا مشتریانو کله چې دوی د سترګو مشکل ولري د دوی دغه د سترګو معاینات په کومه طریقه سره ترسره کوي. نو موږ سره ډاکټر صاحب حضور له لیدو سره به په دې اړه خبرې وکړو. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړی کې خپل ځان معرفي کړو. سلام خدمت شما بیننده محترم. ما ذکرالله احمدی هستم، متخصص خطوط انکساری چشم و مسئول امید آریان عینک فروشی است. ډیره مننه که په دې مورید موږ ته معلومات راکړئ تاسو دغه معاینات څنګه ترسره کوئ. یو مشتری راځي د هغې معاینات په کومه طریقه ترسره کوئ؟ د معاینات په اړه که په عمومي سره معلومات راکړئ. خب مریض ما وقتی که به ما مراجعه میکنه اول یک بار داخل معاینات انجام میدیم ببینیم که چشمشان چی مشکل داره. از قبیل معاینات چشم که ما اجرا میکنیم ضعیفی های چشم، سردردی است، ضعیفی های چشم کودکان است و تمام مسائلی که مربوط چشم میشه. البته آفات قرنی است، اینجا قابل تداوی هست. از او با بیشترش باز به کلینیک های شخصی مراجعه میکنیم. دغه مشتریان چې تاسو راځي ډیری کوم مشکلات لري د سترګو که په دې اړه کوم مشکلات دوی زیات دي؟ خب مشکل اساسی که فعلا برای اون زیادتر مراجعه میکنن یکی ضعیفی های چشم است و یکی هم از اثر حساسیت های بیشتر است که در مقابل نور می باشه، یا کامپیوتر است یا تلویزیون است یا تلفن است یا نور آفتاب. معمولا حساسیت بیشتر میافیره. یعنی د حساسیت په برخه کې زیات کسان تاسو راځي. که په دې اړه معلومات راکړئ چې مثلا کله چې تاسو معاینات ترسره کړئ د یو جوړ عینکو وخت څومره نیسي، څومره وخت کې تاسو جوړولی شئ ورته؟ او فرق میکنه. ساخت و ساز عینک مربوط کسای دیگه میشن، مسئول کس دیگه است. فرق میکنه. بعضن عینکایی است که حتی تا حدود یک هفته زمان میگیره که شش از خارج از کشور خواسته میشه و برشان جور میشه. بعض عینکایی هستن که عادی هستن و قدر چیز خاص وجود نداره در بینشان. تا یک ساعت برای مشتری خود آماده میکنیم. ډیره مننه. خیر سي چې وخت مو راکړ. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې د موږ سره وئ. زموږ دغه ځانګړی راپور ادامه لري. نو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ هغه دکان کې موقعیت لرو چې دلته دوی عملي دي، عملا عینکې جوړوي، یعنی مشتریانو ورته فرمایش ورکړی دی کوم ډول عینکې جوړوي. نو موږ به دوی سره مستقیم خبرې ولرو. دوی په دې باندې مصروف دي تر څو څه ډول عینکې جوړې کړي. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. ورځو هلته چې دغه د عینکو د جوړښت په اړه تاسو ته معلومات ورکړو. زموږ ملتیا وکړئ. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. څنګه دي؟ ښه جوړ په خیر. که لومړی کې خپل ځان معرفي. نوم حسیب الله دی، د کاپیسا ولایت یو، بس د کابل کې دکان لرو، تقریبا یو 14 کال کېږي. ډیره مننه. د عینکو په اړه معلومات راکړئ. تاسو عملا موږ هم چې ګورو عینکې جوړوئ، یعنی د مشتری فرمایش دی پوره کوئ. به څنګه جوړوئ؟ دغه شیشې په کوم سایز تاسو جوړوئ؟ د شیشې د جوړښت په اړه کوم معلومات راکړئ. څنګه جوړوئ؟ دا نو موږ خو اصل کاریګر یو، د دکاندارانو کاریګر یو، حساب ده چې هغوی ته کار کوو، عینکې جوړوو. مثلا شفخانو ته هم داسې کار کوو، ډاکټرانو ته چې هغوی کومه نسخه موږ ته راوړي د هغې مطابق شیشه او د هغې بیا دا فرېمونه او کار دي د خپله خوښوي سل په هغې کې دکان کې بیا صرف د موږ د دې ماشینو په واسطه باندې د هغې درجه، زاویه، نمبر یې چیک کوو چې برابر راشي، تر څو د هغې مشتري یا هغه مریض چې کوم نمبر یې دی د سترګو د هغې مطابقت وکړي، فکس وي، نو بیا کټینګ ورته کوو او فټ کوي. د شیشو په اړه کوم معلومات راکړئ؟ څو ډول شي د کومه ځای راځي، چیرته تولیدېږي؟ شیشې خو تقریبا 10 ډوله شیشې لري او تولید ټول چین هېواد دی. البته چې موږ کوم اشیا کم څه دلته واردوو چین او هند دی. د هند خو کمتره دی، خو هند د چین زیات. لکه بلوکټ شوه، CRMC شوه، CRMC PG ده، بلوکټ PG ده، وایټ شیشه ده. نو اتومات چې PG ورته وایي، اتومات تورې شي، لمر کې رنګ بدلوي، تورېږي، سپینېږي، دې خاطر دي. البته بلوکټ چې مې کوم ویل دا د کمپیوټر تلویزیون د دې شیانو دپاره هم کار کوي. نو تولید ټول د چین هېواد. د مشتریانو په اړه که راته ووایئ، څنګه دي یو شپو کې مشتریان او کوم ډول کوم ځوانان زیات دي یا سپین ږیري کوم کسان تاسو ډېر زیات راځي؟ والا الحمدلله ووایو که بدبختانه وایو مریضان خو په دې خاطر زیات دي چې د امارت سره رښتیا خبره چې مشتریان زیات شوي دي. څنګه زیات شوي؟ دلیل یې څه کې دی؟ ولې زیات شوي؟ ځکه چې هغوی ټول عینکې په زرو کوي، ټول د عینکو شوقیان دي، ټول شوقي هم جوړوي او ډیزاین څنګه درکوي؟ ښه ډولي ډیزاین درته درکوي که نه؟ ډیزاین خو رښتیا خبرې چې کله د هلمند دوکاندار داسې خلک راځي بیا هغوی وایي چې
داسې شودار عینکې راکوي داسې عادي نه غواړي که نه شودار یې د هغې ده چې مثلا وړې عینکې ورکړي خوښې دي که غټې دې ورکړي واپس یې درپسې راوړي وایي دا زه نه وي دا نه غواړم اکثر هغوی غټې عینکې نه خوښوي وړې عینکې خوښوي او په دې خاطر مشتریان زیات شوي دي چې د هغوی ټول نمبر یې و که نه نو دلته نه ول موجود نه و یا به پاکستان کې ځان ته جوړولې یا به د بل چا په لاس جوړولې دلته به راتله بیا به عینک تر هغې اماده کېده خو اوس خپله ورور او ټول هر څه یې په لاس دی الحمدلله خپله راځي او بس یو شي فرمایش ورکوي چې داسې راته جوړ کړه هماغه شي درته جوړوو ډېره مننه دغه عینکې د شیشې په اړه که معلومات راکړي داسې کله پېښ شوي تاسو سره ماته شوې وي بیخي په زیات د کار خو څومره وخت کې مثلا کار کوي او د کار په اړه معلومات راکړي دا راته وایي چې کله داسې پېښ شوي تاسو نه دغه ماته شوې سره بله جوړه کړي وخت خو تقریبا داسې وایي چې 14 کاله مې دې کسب کې وتي 7 کاله مې شاګردي کړې او 6 کاله الحمدلله خپل دکان لرم زموږ استاد دی الله ژوندی لري دا هر څه راته هغه برابر کړي او 6 کال کې زه خپل اوس 6 کسان دکان کې کار کوم او ټول راسره کار کوي نو شیشه اکثرا وخت نه زیاتره وخت ماتېږي او داسې ماتېږي چې مثلا یا کار وخت کې ماته شي یا د کټینګ وخت کې ماته شي زیاتره د کټینګ وخت کې ماتېږي چې کله دا کټ کوم نو دې من د منفي چې وي ډېر نری راځي نازکه راځي د مثبت چې وي هغه ډبلې ده کله چې تاسو نه شیشه مات شي له مسؤل کس نه پټوئ که هغې ته وایي چې مونږ ماته شوه زه خو الحمدلله خپله مسؤل یم دې دوکان مسؤلیت یې ټول زما په غاړه ټول له کان سره کار کوي نو چې کله ماته شي دی بیا اکثر وخت پټوي یعنې د نور کسان کله چې عینکې ترې ماته شي پټوي بیا تاسو ته څه وایي بیا دوی مثلا کله کله چې شته ماته شوي وي هغه دی د شته چې خپله درز وه ماته شوه یا داسې پکې هغه کوي چې دا مې یوه بهانه درته کوي یعنې بهانه کوي لاسه مې ولیده چې دا ماته شوه نو بیا زه وایم چې زه خیر نو چې ماته شوه بله راوړئ چې اوس یې ولګم د کار په اړه خو معلومات راکړل چې مثلا څومره وخت کې تاسو کار کوئ که دا راته ووایي چې مشتریان مو کومه کټګورۍ کې زیات دي ځوانان که سپین ږیري او کوم ډول عینکې زیات دي البته مشتریان خو یقیني خبره چې وي ټول په ځوانانو کې زیات دي په سپین ږیرو کې ډېر کم دي تعداد یې ځکه کم دی چې سپین ږیرو صرف د نږدې نظر ضعیفوي که نه هغه هم داسې سپین ږیري وي چې سنې مثلا د 15 څلوېښت نه اوښتی په دې کې داسې چې په سلو کې 20% عینک ته ضرورت نه لري البته هیڅ سترګې لید کولی شي لرې بیا جوړي د ټولو خو د ځوانانو په دې خاطر د دغې ټلیفون کمپیوټر دا شیونه چې راوتي تر هغې نه وخت نه را دې خوا د ځوانانو ډېر یعنې داسې ځوانان هم شاید پیدا چې د سټایل په خاطر ځینې وخت عینکې استعمال کوي البته سټایل په خاطر داسې ځوانان هم شته چې زیاتره استعمالوي خو موږ چې کوم کار او هغه لرو دا ټول د نمره ده او د ضعیفوالي که یو کس مثلا داسې عینکې استعمال کړي چې د سترګو نمرې سره برابرې نه وي د هغې توانو په اړه که راوایي څه توان به ولري البته چې کله یو عین نمبر یو د هغې نسخې مطابقت نه وي هغې په سترګو کې طبعا هغه خرابي لري داسې خرابي لري چې حتی د دې سړي سترګې کولی شي د خپل حالاتو نه ډېر شاته خطا کړي سترګې خرابوي سترګې د خپل هغه نه بالکل بس مثل څنګه یو سړی سردردي او د پښو درد ګولۍ خوري یا د خېټې درد ګولۍ وخوري څومره فرق کوي که نه چې نمبر یو وي او دی بل نمبر استعمالوي نو طبعا هغه سړي باندې سردرد راځي هغه سړی ډېر فشار لاندې راځي یو ورځ هم هغه عینک نشي استعمالولی واپس راځي چې دا عینک خو زه نشم ډېره مننه ډېر ښه معلومات موږ ته راکړل مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو ډېره مننه چې له موږ سره تر دې دمه پاتې وئ او د هغه عینکو په اړه یې تاسو ته معلومات په تفصیل سره وړاندې کړل نو د دې عینکو په اړه به نور معلومات د مشتریانو هم ورو چې مشتریان څومره دي په شپو ورځو کې نو زموږ ملتیا وکړئ دغه راپور تر اخره زموږ راپور تعقیب کړئ ډېره مننه درنو لیدونکو موږ دلته دکان کې موقعیت لرو او دلته له یوه مشتري سره خبرې وکړو چې خپله د عینکې جوړوي د عینکو په اړه معلومات راکړو چې څومره وخت کې د عینکې استفاده کوي نو له خپله به له ده څخه اورو سلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې صاحب ښه ده جوړې شکر دی که په لومړی کې خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړئ زما نوم اسمت الله دی د کابل اوسېدونکی یم او خیرخانې کې اوسېږو ډېره مننه دلته څه لپاره راغلی که د دې په اړه معلومات راکړئ مثلا عینکې جوړوئ څنګه څه ډول عینکې دي او تاسو کوم ډول فرمایش ورته ورکړی دا د ما دا زوی لږ سترګې درد کولی
بیا ډاکټر صاحب ته هم چې وربسته هغه ویله وایي د دې سترګو کې څه تکلیف نشته فقط دغه عینکې نظر یې جوړ ده د عینکې ورته واچوه دا درد یې خسي اوس راغلو دغه فریم انتخاب کړو یعنې ستا زوی دپاره همدغه فریم صحیح ده ځکه ډېر غټ وړ نه ده دا یو خو دا ده چې بچهګانه هم ده تقریبا او زه خو یې خپله لرم نو دا مې ورته جوړه کړې دا خپله انتخاب کړلې همدا ښه فریم هم ده بچي دې انتخاب کړي څنګه بچي دې انتخاب کړي او بچی مې انتخاب کړی او د خپلو عینکو په اړه که راته وایي ځکه تاسو هم عینکې استفاده کوئ څومره وخت کې تاسو خپله عینکې استفاده کوئ زه تقریبا یو 15 کاله کېږي زما هم دا د لرې نظر لږ ضعیفه سوی و لږ بې احتیاطي مې کوله دا علت یې څه کې دی ولې ستاسو سترګې دومره په ځوانۍ کې ضعیفه شوي دا خو یو خو د موبایل استفاده چې سړی وکړي ډېره خصوصا شپې لخوا شپې لخوا د خپله موبایل سکرین چې ده داسې یو رقم شعاع پخش کوي بیا چې تیاره سي او شعاع ډېره تیزه سي مستقیم په سترګو لګېږي نو چونکې ما موبایل ډېر استفاده کوم شپې لخوا نو همغه سترګې راته ضعیفه کړلې او نور خو داسې څه ارسي یا څه بل مشکل نه لرم فقط همدغه موبایل چې استفاده او د زوی دپاره چې کوم عینک تاسو جوړوئ یا هم فرمایش ورکوئ د دې د مصارف په اړه کې څومره مصرف یې راځي دغه نو تقریبا 5,500 افغانۍ یو نورمال عینک ورته جوړیږي بیا که ته وغواړې چې لږ ذره فیشني لوکسي کوای سي چې بل فریم انتخاب کړي ته 1000 روپو پورې 1200 پورې کېږي خو اقتصادي وضعیت خو په مجموع کې ټوله ضعیفه دی نو همدا نورماله فریم دی او تقریبا ښه مخ ښکاري دغه مې ورته انتخاب کوم زوی په خوښه زه هم خوښ هو د خپله خوښه یم خپله انتخاب کوم دا مې ورته ما هم خوښ کړم ورزه صحیح ده 5,500 روپۍ تقریبا د مصرف راځي ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت خیر اوسي مننه خیر اوسي درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې له موږ سره به زموږ دغه راپور ادامه لري زموږ سره تر اخره پاتې شئ د مالان میډیا ډېرو درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ او د عینکو په اړه مو هغه راپور چې تاسو په دې راپور کې د عینکو په اړه هر اړخیز معلومات ولیدل نو ډېره مننه کوو چې له موږ سره وئ تر بیا بل دغه رقم راپور یا گزارش پورې چې زه نصرت الله خوشحال او زما همکار مختار حاضریږو تر هغې په لوی او بښونکي راز سپارم ښه وخت ولرئ